لیوال د لرې ښوونځی وړکتون رنګین شمیر راځئ چې شمیر زده کړو. ستړی مشي ښوونکی صاحب، دا وګوره ما سره نن 8 شمیر دی. هو رښتیا دا خو 8 دی. ښوونکی صاحب هیله ده ماته د 8 کیسه بیا وکړه. ښه نو زرکه د 8 کیسه دې ډېره خوښه ده، نو زه درته د 8 کیسه کوم. زه چې کله د شمیر په لاره ولاړ وم نو ما 8 ولیده او یو ښایسته طوطي هم ورسره وه. ستړی مه شې. خیر اوسې. زه ښوونکی یم، ته څوک یې؟ زه طوطي یم. ښه طوطي ته دلته څه کوې؟ زه دلته اوسېږم، دا زما کور دی. ښه د شمیر په لاره کې 8 ستا کور دی، دا خو ډېر ښه ځای دی. ښوونکی صاحب تاسو راته ډېر ښه سړی ښکارئ، زه یو کور ته اړتیا لرم. ښه نو زه لږ فکر کوم. راځه ما سره لاړ شه زمونږ کره، راځه. رښتیا وایې ښه نو ډېر ښه راځئ. هو راځه چې بودې ځم. نو طوطي داسې ما سره ملګری شو. ښه نو دا ټول د 8 له برکته. هو 8 ډېر ښه. رښتیا زرکه 8 داسې لیکل کېږي، ګوره له لاندې خوا نه پیل پورته خواته سیده کرښه، بیا بیرته لاندې خواته سیده کرښه. ګوره دا 8 شو. دا ښوونه د لیوال ملي پوهې پروګرام لخوا وړاندې شوه. د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. د وړکتون دا ویډیو د کاغذ دړې سره د شمیر په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده www.leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.